یا تصویر نه دي ښه. یوه ورځ رسول الله او اصحابان وه په سفر سره ملګري و روان وه. عبدالله ابن مسعود یو صحابي و، پرهېزګاره و، ډېر ګران پر پاک نبي و. دی وایي زه په دې سفر کې ورسره وم، پاک رسول ته ورنږدې شوم، په لړزه وم. ما ای د خدای رسوله ډېر ډېرېږم چې د رب و ملاقات ته حاضرېږم. ما ته داسې یو عمل راوښیه چې د وره د دوزخ مې کې ګوښه چې جنت او نعمت ته ورنږدې شم، زه د لوی خدای و رحمت ته ورنږدې شم. نو رسول علیه السلام وفرمایله تا مهمه پوښتنه راته وکړله، د الله او د رسول به محبت کړې، په احکامو کې به ډېر ښه اطاعت کړې، پر خپل وخت ادا کوه، پنځه لمونځونه، هم د ماله څخه ثباته زکاتونه، د روژې د میاشتې روژه به ونیسې، که دې وس پیدا کړي حج ته به هم ځې. تر دې شانو بیا یو بل شی لوی رحمت دی، فی سبیل الله جهاد غټ فضیلت دی. بیا یې وفرمایل دا رنګه و ماته ایا داسې یو شی ونه ښایم تا ته چې دا ټول نیک عملونه در خوندي کړي، رب د پاسه تا د ربه سره راضي کړي. ما ویل هو راویښه یې نبي الله. ما ته داسې وویل رسول الله، خپله ژبه یې په ګوتو کړه تشه، مبارک دا خپله ژبه کړه تشه. ما چې وویل چې دغه وساته، ژبه ساته د غیبت او بهتانه، هېڅ وخت مه په زوروه ورور مسلمانه. دا غیبت او بهتان ډېر تاوان لري، نیک عمل دې ټوله بل ته نقلوي. په دنیا کې دا ستا نیک عملونه هغه وړي چې تا یې کړي غیبتونه، په دنیا کې دا ستا نیک عملونه هغه وړي چې تا یې کړي غیبتونه. نیک عمل به دې هغه مسلمان وړي په دنیا کې چې ستا بد دین دې راځي، او دا غیبت خو هم د هغه چاله کېږي. مسلمان چې تا ته بد در معلومېږي، څه به وایي چې زموږ ګټه او نیکي هغه وړي چې ښه مو هم نه دین دې راځي، څه به وایي چې زموږ ګټه او نیکي هغه وړي چې ښه مو هم نه دین دې راځي. و دې ځای ته که موږ لږ په توجه شو، نو خپل ژبه به ساتو، بری به یوسو. که ونه ساتو دا ژبې د غیبت، د بهتان یا د درواغ یا د تهمته، خامخا به د ذلت سره مخ کېږو. هغه وخت چې ولوی خدای ته حاضرېږو، نیک عمل به مو بل ته نقل کېږي، دا غیبت والا به تش لاس پاته کېږي. په نیکیو کې ستا نه وتله غاړه، د بد عمل پر تا باندې کباره. په نیکیو کې ستا نه وتله غاړه، د بد عمل پر تا باندې کباره. اوس نو خپله که فکر وکړه که پوهېږې چې نیکي ختمه شي هم لا نه خلاصېږي. دی داستان یې کوي جنت لره بیولي، او ته د ده به دی دوزخ لره بیولي. و دې ټکي ته که موږ یو څه پام وکړو، په دنیا کې به د چا غیبت ونه کړو. و دې ټکي ته که موږ یو څه پام وکړو، په دنیا کې به د چا غیبت ونه کړو. چې هر وخت موږ د بل عیب ته په نظر یو، او خپل عیبونه مو بې شماره ناخبر یو. که دا خپل عیبونه موږ راښکاره کړو، بیا د بل عیب ته به هېڅ وخت پیدا نه کړو. او زما صابر شاعر مقصد دا دی چې پوه شئ، د دنیا څخه آخرت ته یو شی یوسئ. ډېره مننه.